خو اوس ضربتي عسکرو د ملا امام په ګډون 15 تنه ملکي وګړي شهیدان کړي دي. د خوست ولایت په صبري ولسوالۍ کې د کمپاین عسکرو له تیرو څو ورځو راهیسې د ملکي خلکو په کورونو چاپې او عملیات پیل کړي دي او تر دا مهاله د جومات د ملا امام ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکي وګړي شهیدان او 3 تنه ماشومان یې ټپیان کړي دي. له سیمې څخه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د کمپاین عسکر چې بهرني عسکر ملتیا کوي د صبري ولسوالۍ مکتب بازار باخیل رحیم کلی او زنبر سیمو کې د یادو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه چاپه کې د ملکي خلکو کورونه هم نړېدلي دي او د قاري محمد خان په نامه د جومات ملا امام 7 تنه مقتدیان هم شهیدان کړي دي. یا شهید شوی دو درې یو مو شهید شوی دو یو د مشوم د ناس کې نه شهید شوی ناس کې نه شهید او ټپینه تو څخه خپل کته ده امریکایان ته څخه خپل ولیدل چې سره وکنه دای وګونو ټول ولو دلته ونن وسړل دایمو سپا تیر کړل او ټول دلته موجود قواوی دي. همداراز د ډاکټر داود په نامه د سیمې د اوسیدونکو کور هم د هوان په مرمۍ نړول شوی چې په نتیجه کې د دې کور وګړي شهیدان شوي چې جسدونه لا هم تر خاورو لاندې دي ځکه چې د کمپاین عسکر سیمې ته خلک د ژغورنې لپاره نه ورپرېږدي. د صبري ولسوالۍ د ګلدار کلي او تن اوسیدونکي له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د کمپاین له عسکرو سره بهرني عسکر هم ملګري دي او کور په کور تلاشي کوي. بعد وویل شي چې په خوست ولایت کې ضربتي عسکر چې د امریکانو ځانګړي ملیشي دي په دې ولایت کې تر دې وړاندې هم د سیمې علمي مسلکي او د ټولنې بارسوخه خلک ترور کړي دي. د یو بل خبر له مخې نن مازدیګر د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند سالارو په سیمه کې هم د اردو عسکرو په عامو خلکو ډزې کړي دي چې په نتیجه کې یو تن ملکي وګړی شهید شوی او یو بل ټپي دی.